خبرونو سرټکی د یو افغان او هندي درملو شرکت ترمنځ د 100 میلیون ډالرو په ارزښت هوکړه لاسلیک شوه. کابل د تاجکستان سرحدي سیمه کې د 3 چینایانو وژل کېدل غندلي. ملګري ملتونه وایي چې 2025 کال کې له پاکستان څخه له 1 میلیون زیات افغانان ستانه شوي. ټرمپ له بېوزله هیوادونو څخه امریکا ته کډوالي په دایمي توګه بندوي. او اروپایي ټولنې د طالبانو له حکومت سره د افغان کډوالو د بیرته ستنولو پر خبرو ټینګار کړی. د یو افغان او هندي درملو شرکت ترمنځ د 100 میلیون ډالرو په ارزښت هوکړه لاسلیک شوه. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره وایي په متحده عربي اماراتو کې د 100 میلیون ډالرو په ارزښت د درملو د 2 شرکتونو روفي افغانستان نړیوال ګروپ او د هند زایدوس لایف ساینس سره ترمنځ هوکړه لاسلیک شوه. د خبرپاڼې پر اساس هندي شرکت به لومړی خپل تولیدي درمل افغانستان ته صادروي او څه موده وروسته به د یاد شرکت څانګه افغانستان ته را انتقالوي او د درملو تولید به پیلوي. د عامې روغتیا وزیر کونړ ولایت ته سفر کړی. عامې روغتیا وزارت وایي د یاد وزارت وزیر مولوي نورجلال جلالي کونړ ولایت ته د خپل سفر پر مهال د دې ولایت تیشي سیمه کې د 15 میلیونه افغانیو په ارزښت جوړ شوی روغتیایي مرکز ګټې اخیستنې ته وسپاره. د یاد وزارت په وینا عامې روغتیا وزیر په دې ولایت کې د 200 بستریز روغتون رغنیزې چارې هم پرانیستلې. همداراز ښاغلي جلالي د کونړ ولایتي روغتون څخه د لیدنې پر مهال د توبرکلوز ناروغۍ د ښه تشخیص په موخه د جین ایکسپرټ خدمات چې د 22,000 ډالرو په ارزښت فعال شوی پرانیسته وکړه. کابل د تاجکستان سرحدي سیمه کې د 3 چینایانو وژل کېدل غندلي دي. بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د تاجکستان ختلان ولایت کې د 3 تنو چینایي اتباعو وژل کېدل غندلي او د یادې پیښې په اړه یې ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. اعلامیه کې راغلي چې په دې پیښه کې هغه کړۍ لاس لري چې په سیمه کې د ګډوډۍ او د هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ رامنځته کولو هڅې کوي. اعلامیه کې د یادې پیښې د عواملو موندلو په برخه کې تاجکستان ته د همکارۍ او ګډې ارزونې ډاډ ورکړل شوی دی. قربانیان د تاجکستان په جنوب ختیځ کې د شمس الدین شاهین په سیمه کې د کانونو د شرکت کارکونکي وو. بلخوا تاجکستان او پاکستان هم یاد برید غندل او د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې ژوره خواشیني ښودلې ده. خو په دوشنبه ښار کې د چین سفارت د غندنې ترڅنګ په یو بیان کې له تاجکستان غوښتي چې اړوند چارواکي دې وهڅوي چې دغه برید په اړه بشپړه پلټنه وکړي او عاملینو ته یې سخته سزا ورکړي. ملګري ملتونه وایي چې 2025 کال کې له پاکستان څخه له 1 میلیون زیات افغانان ستانه شوي دي. یونیسیر تایید کړي چې په 2025 کال کې له پاکستان څخه تر 1 میلیون ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د پاکستان لپاره یونیسیر استازي فیلیپا کینلر وویل که شرایط مناسب وي دا به د خوشحالۍ خبره وه، خو د اوسني حالت په سیوري کې دا د اندېښنو او ستونزو مسله ده. هغه زیاتوي د ژمي په سختېدو او بشري سرچینو د کمښت له امله د اړتیاو او امکاناتو ترمنځ واټن هره ورځ پراخیږي او په وینا یې که پراخ او دوامدار ملاتړ برابر نشي د ایران او پاکستان له لوري د ستنېدونکو کډوالو حالت به لا سخت شي. د ریپورټونو له مخې افغانستان کې په 10 کې 9 کسان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. اقتصادي کړکېچ، بیکارۍ او کمزورو دولتي خدماتو کورنۍ زیانمنې کړي دي. د سپین زر شرکت له لوري بغلان کې د یو سوداګریز کمپلیکس رغنیزې چارې پیل شوې. د دولتي شرکتونو لوی ریاست اړوند د کندوز سپین زر شرکت له لوري بغلان ولسوالۍ زاړه ښار سیمه کې د یو لوی سوداګریز کمپلیکس د رغولو چارې پیل شوې. د مسؤلینو په وینا دغه کمپلیکس چې په شجري بزمکه جوړیږي 362 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي. د یادونې وړ ده چې یاده پروژه کې به نږدې 900 هټۍ، یو د ودونو تالار، یو مسجد، شنه ساحه او د وسایطو تمځای شتون ولري چې چارې به یې د شاوخوا 2 کلونو په ترڅ کې بشپړې شي. واشنګټن ډي سي کې په ډزو ټپي شوي د ملي ګارډ غړي ساه ورکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د ملي ګارډ هغه غړي چې د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې د یو وسوال برید له امله ټپي شوي وه ساه ورکړه. د ملي ګارډ دا سرتیرې سارا بیکسټروم نومېده او د لویدیځې ویرجینیا اوسیدونکې وه.
په دې برید کې د سارا سربیره د ملي ګارډ یو بل سرتیری هم ټپي شوی دی. د راپورونو له مخې سپینې ماڼۍ ته نږدې پر 2 امریکایي سرتیرو د ډزو په تړاو نیول شوی شکمن کس رحمان الله لکنډوال نومیږي. د معلوماتو له مخې نوموړی په کندهار کې د ځانګړو ځواکونو غړی و. په 2021 کال کې امریکا ته تللی او له خپلو 15 اولادونو سره د واشنګټن په شمال لویدیځ کې ژوند کوي. ټرمپ له بېوزله هیوادونو څخه امریکا ته کډوالي په دایمي توګه بندوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د درېیمې نړۍ له ټولو هیوادونو څخه به متحده ایالتونو ته کډوالي دایمي بند کړي. ټرمپ د خواله رسنۍ یو پیغام کې لیکلي چې دا پریکړه به امریکا د کډوالۍ له هغو پالیسیو په بشپړه توګه رغېدو ته پرېږدي چې د په وینا د ډیرو امریکایانو ګټې او د ژوند شرایط یې له منځه وړي دي. د درېیمې نړۍ هیوادونه عموما هغو ته ویل کېږي چې بېوزله، وروسته پاتې او له اقتصادي پلوه بېثباته وي. ټرمپ دا څرګندونې تر هغې یوه ورځ وروسته کړي چې یو افغان واشنګټن ډي سي کې د ملي ګارډ پر 2 غړو په ډزو تورن شو. د امریکا د تابعیت او کډوالۍ خدمتونو ادارې هم ویلي چې هغو کسانو ته به ورکړل شوي ګرین کارتونه بیا وڅېړي چې له 19 هیوادونو څخه امریکا ته کډوال شوي دي. اروپایي ټولنې د طالبانو له حکومت سره د افغان کډوالو د بیرته ستنولو پر خبرو ټینګار کړی. اروپایي ټولنې تایید کړي چې د افغان مهاجرینو د بیرته ستنولو لپاره یې له طالبانو سره تخنیکي خبرې کړي دي. د اروپایي ټولنې د مهاجرت کمیشنر ویلي دغه تماسونه یوازې د مهاجرت د اداري چارو لپاره دي او د طالبانو د رسمیت پیژندلو معنا نه لري. دا پریکړه په ځانګړي ډول په جرمني کې له سختو انتقادونو سره مخ شوې، ځکه ناقدین وایي چې افغانستان د امنیتي او بشري حقونو له پلوه د جبري بیرته ستنولو لپاره مناسب نه دی. اروپایي ټولنه په داسې حال کې د کډوالو بیرته ستنولو لارې چارې لټوي چې په ګڼو اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو د زیاتېدو له امله سیاسي فشار لوړ شوی دی. بلخوا د طالبانو حکومت بار بار ویلي چې افغانستان کې ټول بشري او اسلامي حقونه تامین کړي او کډوال کولی شي خپل هیواد ته راستانه شي. اسرائیل ویلي چې له یو کال راهیسې په لبنان کې کابو 370 تنه وژلي دي. د اسرائیل ملي دفاع ځواک په یوه اعلامیه کې ویلي چې د 2024 کال د نومبر په 28مه نیټه له لبنان سره د اوربند تړون له نافذېدو راهیسې د دغه هیواد پر جنوبي سیمو کې کابو 1200 ناڅاپي بریدونه او پوځي عملیات ترسره کړي او پکې شاوخوا 370 اورپکي وژلي دي. د دغه اعلامیې له مخې ډیری وژل شوي اورپکي د حزب الله او ځینې د حماس او د فلسطین د نورو وسلوالو ډلو غړي وو. اسرائیلي ځواک په دې اعلامیه کې دا هم ویلي چې له تیر یو کال راهیسې په لبنان کې د حزب الله د بیا فعالیت د مخنیوي، د وسلوالو زیربناو د ویجاړولو، د استخباراتي شبکې د خرابولو او د یادې وسلوالې ډلې د کمزورېدو په پار یو لړ پوځي عملیات ترسره کړي دي.